السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید بوراغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلي شاته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګران محترمین دوستانو، موږ تاسو نن یو ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو په اتومات ډول سره مثلا یو اپلیکیشن دی، یو برنامه د ځان پکې رجسټر کړو، هیڅ کار نه پکې کوو، په اتومات ډول سره موږ تاسو ته پیسې را روانې دي. ان تر دې چې تاسو ګران څنو په ورځ کې تاسو تر $10 یا تر $15 یا تر $15 پورې تاسو کولای شئ مفت پیسې په اتومات ډول سره وګټئ. نو ګران څنګه تاسو ویډیو مسکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې تاسو نن ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر ورسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه مخکې زموږ داسې نه ولې په ځړ پورې خوندوري ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګران محترمین دوستانو، د دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو یو لینک درکوم. کله چې ګران څنګه تاسو پر هغه لینک باندې کلیک کوئ، تاسو دغه صفحه راخلاصي، تاسو دغه صفحه درته راخلاصيږي. دا برنامه ګران څنګه پته کې تاسو ځان صرف رجسټر کړئ. کله چې ځان پکې رجسټر کړئ نو ریس کار مه کوئ. دغه لینک د دغه اپلیکیشن د دغه برنامه لینک تاسو په فیسبوک کې، په یوټیوب کې، په په واتس اپ په دا ګروپانو کې شیر کړئ. خلک چې پر هغه لینک په واسطه چې دغه برنامه ته راځي ځان پکې رجسټر کوي، تاسو د لینک په واسطه د هغه سره تاسو ته $1 درکوي، $0.5 درکوي، به $4 درکوي. صرف تاسو د URL لینک منه هغه د لینک تاسو شیر کوئ، دغه په چا ځان پکې ځان ذخیره رجسټر کوئ، تاسو ته روپۍ درکوي. نور هیڅ کار نه پکې کیږي. نو ګران څنګه چې دا برنامه در خلاص وو، تاسو د ژبې د بل کم دی، تاسو راځي پر دې د جنډي ویني، پر دغه جنډي پر دې باندې تاسو کلیک کوئ، دا انګلیش لینګویج ته اوړي. دا برنامه اوس انګلیش ژبې ته واوښتل. مخکې پخوا بله ژبه وه، اوس لینګویج ژبې ته واوښتل. تاسو هر د مخکې تاسو چې دې ځای ته رالاست، پر هغه لینک مو کلیک دې ځای ته رالاست، تاسو په دې کونج کې رجسټر معلومیږي. تاسو ورته وویل پر دغه رجسټر باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ نو تاسو د رجسټر خانه راځي. په دې ځای کې کله چې دا خانه درته راغله تاسو دا سفر خلاصیږي. دا څه مخ تاسو دلته ایمیل آی ډي ور واچوئ، یو ایمیل آی ډي ور واچوئ چې تاسو سره هر وخت ایمیل چې ور واچوئ دلته خپل نوم ورکړئ، هر څه نوم ورکوئ، یا خپل یوزر نوم ورکړئ، دلته نوم ورکړئ. په دې دوه خانو کې خپل یو پاسورډ ور واچوئ، هر کوم پاسورډ چې تاسو ور واچوئ د بل وخت لپاره چې دغه آی ډي تاسو راخلاصوئ، دا پاسورډ چې تاسو پکې وي دلته خپل پاسورډ ور واچوئ. دغه عدد چې دلته صدر ته لیکل کېږي دا په دغه خانه کې ټایپ کړئ. دلته ټایپ کوئ، پر دغه کوچني ځای باندې تاسو ټیک مار ولګوئ، بیا سینډ پر کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړه تاسو په دې ځای کې رجسټر کېږي. مثلا ګران څنګه زه اوس رجسټر شوم، زه پر دغه لوګین باندې کلیک کړئ، دا صفحه ته خلاصیږي. په دې ځای کې تاسو خپل پاسورډ ورواچوئ، دغه ایمیل آی ډي ورواچوئ، پاسورډ ورواچوئ، د څه عدد چې دلې د غواړي هغه عدد به تاسو دلې پکې پیسټ کړئ، بیا پر سینډ باندې به تاسو کلیک کوئ. زه بل خپل ایمیل آی ډي ورواچوم ګران څنګه، بیا کله چې ایمیل آی ډي ورواچوئ بیا پر سینډ باندې کلیک کوم، بل صفحه ته خلاصیږي. دا ګران څنګه څو ګوري، کله چې پر ایمیل آی ډي ورواچوئ لوګین پر سینډ باندې وای دا صفحه ته خلاصیږي. کله چې دې ته رالاس نو اوس ګران څنګه تاسو کچیر زما دغه لینک لاره ورته داخل سواس، تاسو دلته پیسې درکوي، بس په تاسو باندې پوینټونه شروع کیږي، بس تاسو هم درکوي ما هم راکوي. اوس ګران څنګه ما ځان دغه پکې رجسټر کړی دی، خو د چا د لینک لاره مې نه رجسټر کړی، دغه آی ډي مې جوړ کړی، خو ماته پیسې نه درکړي. ګټه تاسو ګران څنګه ګټه دا چې تاسو کچیر د لینک لاره ځان ورواچوي تاسو ته خامخا پیسې درکوي. که چیرې ځان ته دغه آی ډي جوړ کړي پیسې نه درکوي. لکه مثلا اوس ما ځان دغه آی ډي جوړ کړی دی، پیسې نه درکړي. کله چې تاسو دلته رالاست تاسو داخل اوس په دې کې تاسو پیسې معلومیږي. نو د دې خو باید ګران تاسو دې کونج کې وګورئ، دغه پیسې د پیمنټ چې تاسو د استلای شي، دغه پایر ماستر کارت سره د مونی څخه استلای شي، د بانک اکاونټ څخه پیسې راستلای شي، او دا بیټ کوین څخه د نور اکاونټونه دي. بس دغه خو باید چې تاسو دغه ماستر کارت چې ولرئ د بانک اکاونټ، بس صرف د بانک اکاونټ ولرئ، د تاسو هغه لاره هم کولی شئ د دې څخه پیسې وباسئ. بس تاسو خپل لینک تاسو څنګه راخی په دې ځکه تاسو ته ګرام څنګه د لکه څنګه مای اکاونټ د مای ریپریل لیکل شوی دی، پر دغه مای ریپریل پر دغه باندې تاسو کلیک ګرام څنګه. کله چې مو کلیک کړئ دلته مو تاسو د سفر راځي، تاسو ورته ګورئ دا سبا ترځي تاسو برات په دې ځکه دلته د دوی خانه دي، دغه د پاس خانه چې دی دغه یو ور لګل کسوي دغه تاسو کپی کوي. کله چې مو کپی کړه دغه خلک ته واستوي، نو دغه لاره خلک چې ورته داخل سو تاسو چې ور داخل سو چې ځان په رجسټر کړئ تاسو هم روپۍ درکوي، هغه سړی ته هم روپۍ ورکوي. بس دغه لاره تاسو کولای شئ په لږ وخت کې ډیر پیسې ترلاسه کړئ. پیسو د استوري طریقې ګران څنګه مشتاق راځو پر دغه ویډرا باندې کلیک وکړئ.
پر دغه ځای پاسه ته ګوره دا ډالر نشان باندې میش پر دغه ویتراس باندې چې تاسو کلیک کړئ چې تاسو باقي پیسې وي د بل علامه خانه راخلاصېږي موږ تاسو دا خانه راسي دا خانه چې راله پر داسې باندې تاسو دغه عادت ووایي کله چې پر دې باندې عادت ووایي په دغه سینډ کې کله چې مو سینډ کړه که چیرې پیسې تر $1 پورې هم پکښې تاسو راایستلی شئ بس سینډ پر ووایي بس تاسو راځي تاسو د بینک اکاونټ شی مې ور واچوئ کله چې دا اکاونټ ور واچوئ په لږ اسانۍ سره تاسو کولی شئ پیسې ترې نه وباسئ نو ګران محترم دوستان دا موږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې تاسو نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ د ګنټې نشان پر ورسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر څو مخکې موږ تاسو نه ولې ته پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي والسلام